د بلخ ملي تلویزیون درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ، لوی اختر مو مبارک شه. په بلخ کې د اسلامي امارت مسؤلینو له لوري د هیواد د اقتصادي ودې او د کورنیو تولیداتو ته د بازار موندنې په موخه د افغانستان او ازبکستان هیواد ترمنځ د همکارۍ یو تړون لاسلیک شو. د بلخ ولایت د سوداګرۍ او پانګونې خونې مشر وویل چې په هیواد کې د اقتصاد وضعیت د ښه والي او د کورنیو تولیداتو د کچې د لوړولو د یوې باثباته ټولنې د ودې او پراختیا او د خپلو سوداګریزو فرصتونو د لوړولو په موخه دوی بریالي شوي دي. په بلخ کې د اسلامي امارت له مسؤلینو سره په همغږۍ له ازبکستان سره تجارتي تړون لاسلیک کړي. ما در نشست‌هایی که روی با اونا داشتیم خیلی تبادل معلومات شد و حتی برخی از جنس‌های ما که از کیفیت خیلی بالا برخوردارند مثل بخش فولاد ذوب فولاد آهن در طی مدت 3 سال به اصطلاح ما به خودکفایی مطلق رسیدیم. یعنی از لحاظ کیفیت واقعا که بی‌رقیب است. در منطقه اون کشور ازبکستان خیلی علاقمند به شد که به مقصد اکسپورت از کشور ما سیخ گل که استاندارد جهانی برابر است به اصطلاح او را خریداری و به کشورهای دیگه دوباره صادر بکنند. ښاغلي اسدي د اقتصاد پوهنځي د محصلینو لپاره د کاري فرصتونو د برابرولو په برخه کې د دوی خدمتونو او کاري هڅو ته اشاره وکړه او د دې ډلې لپاره د بیلابیلو برخو کې د کاري فرصتونو په برابرولو ټینګار وکړ. اصلا اتاق تجارت یک تفاهم‌نامه را با پانتونی با بخش اقتصاد امضا کرده که بر مبنای از او ما اون بخشایی که خیلی در تجارت مهم است اما را کوچ بکنیم بیشتر آموزش ببینن و وقتی که فارغ میشن طبیعی است که زودتر استخدام میشن و اقلا یک سطح بالای استخدام باید وطن پیدا شود با فارغینی که از پانتون فارغ بشن. باید وویل شي چې د بلخ ولایت د سوداګرۍ او پانګونې خونې په دې وروستیو کې د ازبکستان له پانګوالو سره د همکارۍ او تفاهم لاسلیک کړ چې له مخې به یې د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د سیخ ګل د سوداګریزې راکړې ورکړې او عریضې د پیاوړتیا په موخه زمینه برابره شي. د مزار شریف ښاروالۍ 15 ناحیې د روان کال له پیل څخه تر اوسه پورې څه باندې 15 میلیون افغانۍ عواید راټول کړي او د دولت خزانې ته سپارلي دي. د مزار شریف ښاروالۍ د 15 ناحیې امیر وایي چې د روان لمریز کال له پیل راهیسې د جوازونو موقتي کرایي له درکه څه باندې 3 میلیونه 500 زره افغانۍ عواید راټول کړي او د اسلامي امارت خزانې ته تحویل کړي. موږ په ربع اوله کې موږ په 3 میاشتو کې موږ 3 میلیونه عواید لرو او نو ان شاء الله دغه مو راټول کړي دي د درو بخش چې هغه یو کرایي مقد دی او د صفایي دی او د جواز دی دغه درو شعبو څخه او موږ دغه 3 میلیونه په 3 میاشتو کې موږ عواید لرو. د مزار شریف ښاروالۍ د 15 ناحیې امیر مولوي عبدالولي بشاش هم دغه امریت د اړوندو سیمو هټیوالو ته هره میاشت د نرخونو د لیست د ویش او پلي کېدو خبر ورکړ او زیاته کړه چې دغه کار بازار ښه کړی دی او د لوړ قیمت پلور مخې نیولې. نو موږ ټولو خلکو ته خبر ورکړی دی الحمدلله د ښاروالۍ د خوا هره میاشت موږ ته نرخنامې راځي او موږ ټوله په پوره توګه سره ټول دکاندارانو او صنعتکارانو ته ټول مودې ته توضیح کړي دي. دکاندارانو ته انشاءالله هیڅ مشکل هم نشته، انشاءالله نرخنامې ټولې په وخت باندې رسیدګي کیږي. هیڅ چاته دا اجازه هم نه ورکوو چې هغه د ښاروالۍ د نرخنامې نه تخلف وکړي او که چا تخلف وکړي نو موږ هغه ځان ته برنامه بیا لرو، بیا دوکان یې مرله کیږي، بیا به انشاءالله قانوني برخورد ورسره هغو سره چلند کیږي. د مزار شریف ښاروالۍ په 15 ناحیه کې په بیلابیلو څانګو کې 24 کارکوونکي په دندو بوخت دي او ویلل کیږي چې دغه ناحیه کې په خپلو اړوندو سیمو کې څه باندې 11,000 کورونه او دوکانونه لري. درنو لیدونکو دا و د دې ساعت مهم خبرونه، تر بیا مو الله مل ښه وخت.